الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى آخر الحديث. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: وکسان به د الله رب العالمین د عرش د سوري لاندې او یا الله د سوري لاندې وی، لکه څنګه چې الله د شان پورې مناسب دی. او بیا رسول الله فرمایي چې دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې نور سوري نشته دی سوا د الله رب العالمین د سوري نه، او یا د الله رب العالمین د عرش د سوري نه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا وکسان چې دي، یو په دې کې الامام العادل، د مسلمانانو هغه باچا چې کم باچا کې عدل انصاف موجود د خپل رعیت سره، بلکې هر هغه مشر چې خپل د رعیت سره او خپل د کشرانو سره انصاف کوي په معاملاتو کې، نو دا سړی به هم د الله د عرش د سوري لاندې. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: وشاب نشأ فی عبادت الله تعالی، هغه نوجوان د الله د عرش د سوري لاندې وي چې کم نوجوان د الله په بندګۍ کې خپل زندگی تیروي. معنی هر ټیم کې د الله د بندګۍ کوشش کوي او الله د رضا کوشش کوي، نو دا نوجوان هم د الله د عرش د سوري لاندې دی. او دریم سړی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ورجل قلبه معلق فی المساجد، هغه سړی قلبه معلق فی المساجد چې د هغې زړه د جومات پورې تړلی شوی. مقصد دا دی چې 5 وخته جومات ته راځي، جومات کې تلاوت کوي، د جومات سره تعلقي منځونه د جومات نه علاوه په بل ځای کې نه کوي، نو دا سړی هم د الله رب العالمین د عرش د سوري لاندې دی. او بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرق علیه، هغه 2 کسان چې الله رب العالمین د پاره د یو بل سره محبت ساتي، د الله د پاره د یو بل سره یو ځای کیږي، او الله د رضا د پاره د یو بل نه جدا کیږي. د الله د پاره یو بل سره یو ځای کیږي مطلب دا دی چې که دا دوه ملګرو د الله سره تعلق نو دوه د یو بل سره تعلق ساتي، او دا تعلق د دنیا د اغراضو په بنیاد باندې نه وي، فقط دا د الله د پاره وي. که یو ملګری د الله رب العالمین د حکم او الله د قوانینو مخالفو، نو دا بل ملګری د هغې نه جدا کیږي، ولو که دنیوي مفاد او دنیوي تعلق د یو بل سره وي، خو لیکن دا دنیا تعلق هم ایسته ختم کی، ځکه چې دا د الله دشمن دی او د الله سره جوړه نشته دی، نو دا مسلمان هم سره جوړه نه ساتي. او بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، هغه سړی چې هغه له یو ښځه دعوت ورکړي، داسې ښځه چې هغه خائصه وي او داسې ښځه چې خاندانې وي، او دا نوجوان ورته وایي چې انی اخاف الله، زه د الله رب العالمین نه یریږم، نو دا سړی به هم د الله رب العالمین د عرش د سوري لاندې. او بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، یو سړی د الله رب العالمین په لاره کې دومره پټه صدقه ورکوي چې پیغمبر وایي چې ښی لاس باندې دا صدقه ورکړي او د دې ګس لاس ته پته ونه لګیږي چې د ښی لاس څه شی خرج کړو. معنی دومره پټه خرچه ورکول چې ښځه ستانه خبر نشي، بچی درنه خبر نشي، ګاونډي درنه خبر نشي، رشته دار درنه خبر نشي، او ته د الله په لاره کې په مسکینانو په فقیرانو باندې خرچه کې، نو ته به د الله د عرش د سوري لاندې. او وم نمبر کس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ورجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه، هغه سړی
چې الله رب العالمین یاد کی په داسې ټیم کې چې دا بالکل یوازې ناسي ففازت عیناه او د دې سترګې راوبهیږي ډیره مبالغه ده معنی دا د الله د یری نه وجاړي او د الله د یری نه د دې په زړه کې درد پیدا شي نو دا سړی به د الله رب العالمین د عرش د سوري لاندې دا و اعمال مختصر اعمال لې پکار دی چې په دې باندې سړی عمل وکي ان شاء الله تعالی د الله رب العالمین د عرش د سوري لاندې قیامت پر ورځ به ان شاء الله موږ له الله زیرا کوي هغه ورځ چې هغه ډیره د ګرمۍ ورځ ده هغه ورځ چې ډیر د مشکلاتو ورځ ده او کم سړی چې نیک عمل کړي او الله یې راضي کړي نو ان شاء الله د هغې دپاره ګران نه ده او نه د هغې دپاره مشکل ده الله دې وکړي چې دا صفات په موږ کې پیدا کړي وبالله تعالی التوفیق